ډیورنډ د پوهانو، مورخینو او نظر خواندانو له خولې د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه تاریخي او مستند واقعیتونه. دا د افغانستان یو له لانجمنو تاریخي اسنادو څخه ګڼل کیږي. له څو ونیو پرې بحثونه تاوده دي. دا د ډیورنډ د تړون یوه نسخه ده چې د بریتانیا په دې ستر کتابتون کې ساتل کیږي. دا سند د 1894 زیږدیز کال د نومبر په 22 نیټه دغه کتابتون ته رسیدلی. د دې سند د معلوماتو پر اساس د ډیورنډ کرښې تړون د 1893 زیږدیز کال څخه راوروسته د برټانوي هند او د افغان امیر عبدالرحمن خان لخوا په خپلو سیمو کې د محدودیتونو د اغیز د لرې کولو لپاره ترسره شو، چې بیا وروسته په هماغه وخت کې دا کرښه د هنري ډیورنډ د برټانوي هند د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په نوم ونومول شوه. دغه په یوه پاڼه کې لیکل شوی تړون چې 78 لنډې مادې درلودې د امیر عبدالرحمن خان او ډیورنډ لخوا لاسلیک شو، چې د دې تړون له شرطونو سره سم به د برټانوي هند حکومت هیڅ کله هم په هغو سیمو کې چې له دغه کرښې نه اخوا د افغانستان په لور پرتې دي لاسوهنه ونه کړي، او امیر به هیڅ کله هم په هغه سیمو کې چې له کرښې نه اخوا د برټانوي هند په لور پرتې دي لاسوهنه نه کوي. د ډیورنډ کرښه نه یوازې دا چې لوی افغانستان په دوه ویشلی، بلکې ګاونډیو هیوادونو ترې د مشتو افغان ولسونو ترمنځ د نفاق د خپرولو لپاره ګټه پورته کړي. څو ونې وړاندې په کابل کې د ولسي جرګې غړي او د افغانستان د ملي کنګرې ګوند مشر لطیف پیدرام یا د فرضي کرښه د افغانستان و پاکستان ترمنځ رسمی پوله یاد کړه. دیدای ارزی داری دلایلی تا برای ندا برای مردم افغانستان در خدم اولی ارائه بکن، بعد برای نهادهای مربوط بین المللی در خدم دو، تا مردم افغانستان با آگاهی در مسیر دفاع از حق و منافعشان، منافع مردم افغانستان بسیج بشه. ما که ادعای ما این است که چنین مدرک و سند این حکومت در اختیار نداره، فقط تبلیغات میکنه. این تبلیغات هم مصرف داخلی ده. د پیدرام دا څرګندونې بې ځوابه پاتې نه شوې او له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو. موږ د پیدرام څخه دا غواړو چې دی وایي زما هېڅ ملي کنګره نومیږي، یو پښتون دې ماته راوښیي دا بې غیرت سړی څنګه دی نه شرمیږي چې نه په دوه ولایتو کې دفتر لري. دا نجس سړی باید په پاک ولسی جرگه کې پاک کړی نشي خلک عدم اعتماد رای دیوار کی وجه بس. این به یک سرطان و زخم خونین تبدیل شده که هر روز از ما قربانی میگیره. حتی رئیس جمهور هم در اینجا صلاحیت نداره که این خط به رسمیت بشناسه. این فیصله ملت است. د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه نه یوازې د سیاستوالو او ولسونو ترمنځ اختلافات شته، بلکې تاریخ پوهان هم په خپلو کې پر دې مسئله سره جوړ نه دي. ډیورنډ تعمیلی میگن، در حالی که تعمیلی به اون معاهدات میگن که در ختم جنگ‌ها بالای کشور شکست خورده امضا میشه. افغانستان شما میبینید در سه جنگ شکست خورده نیست. این امیر عبدالرحمن خان خودش گفته، داخل ابراز تشکری کرده، 3 نفر داوطلب شده که تحفه و تالتوق و نشان و مدال به همراه ډیورنډ بده. خو د هیواد نامتو تاریخ پوهان ډاکټر حسن کاکړ بیا د دغه فرضي کرښې په اړه داسې وایي. ماته ډیورنډ د هند خارجي چارو وزیر او امیر عبدالرحمن خان به په ګډه لاسلیک کړی وي. دا ماته په شک دی، ځکه چې امیر عبدالرحمن خان ته چې د هغه فارسي متن ورته ورکړل شو او هغه ولستو امضا یې نه کړ، یعنې قبول یې نه کړ. بیا یوه نقشه وه چې د هغه لو هغه ورته ورکړه، هغه ولیدله، ملاحظه یې کړله، یوه کرښه هم پکې ویستله، هغه یې امضا نه کړه. د دې معنی دا چې نه یې د نقشه امضا کړله او نه یې متن امضا کړی فارسي. نو وخت چې فارسي متن امضا کړی نه دی، انګریزي متن چې دی په انګریزي باندې نه پوهېده، امکان نه لري چې هغه به امضا کړی وي. خو په هر حال سره ما چې په دغه موضوع کې د کابل وزارت خارجه دوسیې د امیر عبدالرحمن خان د وختو ماته راوړې ده، اعتمادي په وخت کې او په دهلي کې ارشیف کې په دغه موضوع کې ما تحقیق کړی او په هغه نه زیات په لندن کې 2 کاله تقریبا دغه ورقې ما لیدلي او دا کتابونه مې پیدا کړي دي. ما دغسې یو توافق لیک چې هلته د دواړو لاسلیک وي نشته، ما نه دی لیدلی. بیا برسېره پر دې
دغه د توافق لیک متن باندې امیر عبدالرحمن خان په ټوله معنی عمل نه دی کړی. مثلا توافق لیک خو په 1893 کې راایستل شوی دی. دا 3 کاله یې ونیول چې دا په ساحه کې تطبیق کړي، اما دغه تطبیق برخه کې امیر عبدالرحمن خان لکه څنګه چې متن دی هغه په ساحه کې هغه سره موافقه نه کړې. د مثال په ډول سره اسمان تر بدخشان پورې دغه د باشګل یا بازګل درجه ورته وایي، دا په دغه توافق لیک متن کې په دې ډول راغلی چې دا د ساحه د نفوذ حکومت هند برطانوي کې ده. امیر عبدالرحمن خان په هغه کې ټینګ ودرېده چې نه، دا خو د پخوا ورته کافرستان ویل کېده، اوس د نورستان یو لویه مزدحمه دره ده. دا ویل چې دا د کافرستان یعنې د هغه وخت کافرستان آخري کور هم افغانستان پر تعلق لري. د حکومت هند ورسره ومنله او دا یو تېروتنه وبلله چې دا موافقه لیک دا ساحه د نفوذ انګلیسانو کول شوی. او همدغسې د مومند په برخه کې دا مومند یو بر مومند دی، یو کوز مومند دی. انګلیسانو غوښتل چې دا تقسیم شي په هغه وخت کې او د ډیورند کرښه له هغه نه تېره شي. امیر عبدالرحمن خان پرې ټینګ ودرېدی، ویې ویل چې ټول مومند د افغانستان برخه ده او موافقه یې ونه کړه. انګلیسانو په هغه وخت کې څه ونه ویلې مګر رد یې هم نه کړ، ځانونه یې غلي ونه ویل چې امیر عبدالرحمن خان تر قیامته پورې ژوندی نه وي. بیا چې وفات شو موږ خپل کار کوو. خو نه په بلې بار په دغه دوو برخه کې هغه حدبندي مطابق د هغه توافق لیک د متن څخه نه دی. افغان مشرانو هیڅکله دغه کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد په توګه نه ده منلې. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د فوجیانو دا هڅه چې پر موږ ډیورند ومني ورسره ډېره سوې ده او په مختلفو وسایلو د دې هڅې کوشش کیږي، خو افغانان بیا هم نه مني. موږ د پاکستان سره دوې خبرې لرو په دې کې. یو دا کرښه نه منو، دا کرښه انګریزانو په موږ تعمیر کړې ده او ټول دنیا په خبر دي، دویم په خبر دي. دوهم موږ د پاکستان د خلکو سره د ولسونو سره اختلاف نه کوو. موږ ډیورند منلی نه دی، ګندمک امضا سو، امیر یعقوب خان امضا کړي، د افغانستان ملت ونه مني. ډیورند امضا سو، عبدالرحمن خان امضا کړي، د افغانستان ملت ونه مني. ابدا یې نه منو. د انګریزانو زموږ پر سینه دا زخم راچولی دي او په زخمیان کړي دي. د افغانستان ملت دا زخم نه دی منلی. که څه د طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد پاکستان واک ته رسولی و، خو بیا هم دغه کرښه نه منله. ما ته یو ورځ پرویز مشرف وویل چې که ته لاړه او تا کرزی په دې مطمئن کړو چې هغه د ډیورند کرښه ومني که نه، لا ټوله مسله ختمه ده. ما ورته وخندم، ورته چې جنرال صاحب چې په کومه ورځ ته په کشمیر کې لاین اف کنټرول یا انټرنیشنل باونډري ومنه که نه، نو زه به په کرزی صاحب پسې لاړ شم. وایي چې زه دا څنګه ومنم، زما قوم یې مني نه، چې ستا قوم یې نه مني، د هغه قوم یې چېرته مني. یو کیله ده د پښتنو په سینه راښکلې شوې ده، زموږ پرې وس نه کېږي. منل د ډیورند د کرښې سوال نه پیدا کېږي چې څوک د دې ته ګوره نصیر الله بابر خو اوس مړ دی، خو ما ته پخپله نصیر الله بابر وی چې زه لاړم قندهار ته او مولا عمر سره کېناستم او وی ډوډۍ ته ناست وو، وی ډوډۍ م خوړه او ما ورته ویل چې یاره امیر صاحب که تا د ډیورند کرښه ده ومنله دا ټوله مسله حل کېږي. وی ما ته ویل چې کېده دا نوړی دی، کېده او زه خاینه پسه. ما دا قصه مشرف ته وکړه، ما ورته چې د پښتون دپاره دا ډېر لوی قدم دی چې د خپلې حجرې نه سړی شړل پرېږده چې د خپل دسترخوان نه ورته وایي چې پاسه. نو ما ورته چې مولا عمر خو تاسو راست و او هغه تاسو په دې مجبور نه کړی شو چې هغه د ډیورند کرښه تسلیم کړي، دی خو تاسو نه دی راست. د افغانستان اوسنی ولسمشر محمد اشرف غني هم د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال یا د کرښه فرضي ګڼله او د حل لپاره یې ټټر واهه. خط دیورند دو مردم را از هم جدا کردن که به هیچ شکل قابل جدایی نیست. این خط یک سرحد بستنی است یا خط آزاد است. در قرن 21 جواب این رقم منازعه است که باید نوآوری های نوی صورت بگیرد که در او فقیرترین مردم دنیا که در دو طرف خط هستند
با هم بتانن شرایط همکاری و عبور و مرور داشته باشند. این قضیه عنعنوی نیست که به شکل عنعنوی قرن 19 یا 20 حل شود. ضرورت به ایجاد همکاری وسیع منطقوی داره. ښاغلي بهیر شینواري له ننګرهاره، احمد ټکل کټوازی له پکتیا نه او عبدالصبور له کابل نه پوښتنه کوي. ډاکټر صاحب سلام. که ولسمشر سئ آیا تاسو به د ډیورند کرښه په رسمیت وپېژنئ؟ ګرانو وطنوالو سلامونه. د تاسو له پوښتنې نه ډېره مننه. زموږ دریځ روښان دی. د ډیورند د کرښې فیصله د ولسونو ده، نه د حکومتو او نه د افرادو. موږ هیلهمند یو چې په راتلونکي کې هغه مساعد شرایط برابر سي چې ولسونه په خپل رضا دې باندې فیصله وکړي او موږ نتیجې ته ورسېږو. د پورې هغه غاړې پښتانه بیا په څه دم دي؟ هغوی څه غواړي؟ یاره ستا نه مې یو شی قبضه کړی دی، څه زمانه نه غواړې زه تل وایې درکړم چې په هغې باندې زما ژوند ټول دغه 80% د پاکستان علاقه د اباسي نه پورې چې زموږ د خپل علاقې واخلو چې پاکستان لکه د خدمت هغه ولې ورکړي. او افغانستان حکومتونو په خپل سیاست کړی دی. دې خواته خلک یوازې تصمیم نشي نیولی. دا تصمیم ما زه بیا په ټینګار وایم چې دې کرښې خلک سره بیل کړي دي. دغه خلک باید په ګډه سره تصمیم ونیسي. آیا د ډیورند کرښې د معضلې حل شته؟ ولې نه؟ که په سیمه کې داسې شرایط رامنځته شي چې د کرښې دواړه غاړه میشت پښتانه چې دې کرښې ویشلي په بېطرفه او ازاده توګه خپله اراده څرګنده کړې شي او د هغوی د ارادو درنښت تضمین وشي، د دې کرښې په اړه یو دایمي پرېکړې ته لاره هواریږي. البته افغان حکومت د کوزو او برو پښتنو د یوې لویې جرګې په ترڅ کې د دې کرښې په اړه بحث او خبرې پیلولی شي چې ښایي اوږد وخت ونیسي څو پرېکړې ته ورسیږي. همدارنګه د افغانستان او پاکستان حکومتونه کولی شي پر کرښې د کړکېچ راکمولو لپاره پر ځینو موقتو حل لارو غور وکړي څو د معضلې او دایمي حل ته لار هواره شي. دې کې هیڅ شک نشته چې د دې کرښې پر سر راپورته شوي کړکېچ د کرښې دواړه غاړه پښتانه نارامه کړي او دا سمه نه ده چې په اړه دې هیڅ ډول خبرې نه کیږي. خبرې کیدای شي خو دا خبرې باید د دواړو لورو د حکومتونو په صلاحیتونو پورې محدودې وي او د کرښې په اوږدو کې د پرتو ولسونو خوښه او خیرښېګڼه باید پکې شامله وي.